السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو نن درته د سیلیا نیټورک KYC په اړه ویډیو جوړوم. مخکې له ویډیو جوړولو څخه یوه غوښتنه درنه کوم چې که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کې آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو ټول نه مخکې تر تاسو در ورسیږي او ویډیو در سره لازمي لایک کړئ. ملګرو مخکې له سیلیا KYC کولو څخه یو درته ایر ډراپ درته معرفي کوم د ناټ کوین په نامه باندې چې ډیر زیات مشهور دی. هندي یوټیوبران غټ یوټیوبران په دې باندې ویډیوګانې جوړوي نو ډیر زیات مشهور دی. انشاءالله د یو آینده لري او مایننګ یې هم تیز دی. ملګرو د دې ایر ډراپ د لینک لپاره زموږ په ډسکرپشن کې واتساپ نمبر شته، تاسو موږ ته میسج وکړئ، موږ به د ایر ډراپ لینک درته درکړو. زموږ ډسکرپشن یو څه خراب دی، لینک ورکې کار نه کوي، په دې خاطر باندې لینک په ډسکرپشن کې نه اچوم. نو تاسو ګورئ ملګرو دغه ناټ کوین په نامه باندې دې ته چې تاسو ور داخل شئ ملګرو اکاونټ جوړول یې ډېره اسانه طریقه ده. خاص یو دوه چینلونه تاسو ورته جوین کړئ بس انشاءالله ډېر غټ خلک ورباندې ویډیوګانې جوړوي. هندي یوټیوبران دي، چینلونه یې 40,000 50,000 سبسکرایب لري، هغوی ورباندې ویډیوګانې جوړوي. انشاءالله یو آینده لري دغه ایر ډراپ. دې کې کار کول څنګه دي ملګرو چې کله تاسو اکاونټ پکې جوړ کړ دغه پلی به درته راشي، دغه به تاسو ملګرو داسې پلی کوئ. د پلی کولو نه بعد ملګرو ګورئ ما سره 7,000 سکې دي ملګرو. خاص دغسې کوئ ملګرو، دلته دغسې کوئ ملګرو. نو بس انشاءالله تاسو ته به دا وګوره دغلته دا سکې تاسو سره دي، دلته به تاسو سره 1000 سکې وي. نو دا چې تاسو وهئ بس دا 1000 سکې به ختمیږي، 10 دقیقې بعد چې بیا ورته ننوځئ بیا به درته پوره وي. نو ملګرو انشاءالله دا ایر ډراپ یو آینده لري. د لینک لپاره موږ ته میسیج کولی شئ، په ډسکرپشن کې واتساپ نمبر شته. نو اوس راځم ملګرو د په سیلیا نیټورک کې KYC کولو طریقه درته ښیم. را به شئ ملګرو سیلیا نیټورک به را خلاص کړئ. سیلیا نیټورک ملګرو چې کله را خلاص کړم تاسو ته KYC راغلی ده، خو ملګرو تاسو ته به KYC خلاصه نه وي، تاسو ته به KYC په دې رقم وي. دلته به تاسو ته ښکاري خو تاسو ته به KYC خلاصه نه وي. تاسو چې ور دننه کېږئ تاسو ته به وایي چې مایننګ وکړئ. نو ملګرو هغه به تاسو KYC څنګه خلاصوئ، دغه د اور نشان تاسو ګورئ، ما سره 15 دانې اور نشانه دي، دغه به تاسو 15 دانو ته رسوئ، بیا به تاسو ته KYC خلاصیږي. تاسو به KYC اول سټیپ کوئ. نو دا به ملګرو تاسو څنګه خلاصوئ، دغه 15 اور نشانونه به تاسو څنګه پوره کوئ، دا په مایننګ باندې ملګرو پوره کېږي. چې کله تاسو 4 ساعته بعد دغلته راننوځئ مایننګ کوئ نو یو اور نشان درکوي تاسو ته. کله چې ملګرو دا 15 پوره شول نو تاسو ته به KYC خلاصه وي په دې شکل باندې. نو KYC کول یې ډېر اسانه دي ملګرو. دغلته به ملګرو تاسو په د اوله خانه کې ورته فل نیم ولیکئ او دغلته به موبایل نمبر ورته ولیکئ، دلته به کنټري افغانستان ورته انتخاب کړئ او دغلته به ملګرو تاسو سټارټ پاس 1 KYC باندې ورته کلیک وکوئ. زه تر هغو ویډیو سکیپ کوم تر څو زه دغه خانې ډکې کړم او بیا تاسو ته ښیم چې د دې KYC څومره زر ویریفای کېږي. دغه د ملګرو ما ورته هر څه بشپړ کړل او سټارټ پاس KYC 1 باندې مې ورته کلیک وکړو. ملګرو تاسو وګورئ دومره ډایرکټ ماته ویریفای شوله. دا وګورئ پاس 1 KYC چې دا ماته دومره زر ویریفای شوله. نو د پاس دویمه KYC چې ده دغه انشاءالله ملګرو ډېره زر راځي، دا ډېره اسانه KYC ده ملګرو. خاص تاسو نه د بپشل والټ ادرس غواړي. This pass includes adding your بپشل والټ ادرس for CLT token distribution. More details will be provided in دوی پاس. انشاءالله ملګرو ډېر اسانه ده، دویم پاس هم ډېر اسانه دی. خاص تاسو د بپشل والټ ادرس ورته ورکړئ. ملګرو زموږ ویډیو ته حتما در سره لایک ورکړئ. تر بله ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.